अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द की अफगानिस्तान में मुथम हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान तालिबान की इजाजत से हो रही है। आया دا مشکل د پاکستان له جوړېدو سره سم نه ده پیل شوی؟ دوی د افغانستان ټول ساختار د کباړ په بیه باندې وانه دهشتګردو کو تم نے بالا بیا هم تاسو امنیت نسی ساتلی. که تا ته ډیورنډ کې خدو منله دا ټوله مسله حل کړي. په ما ته چې کېده ځان وړی دی کېده او ځه په افغانستان کې حکومت نه غواړي. دوی اصلا یو ځانګړي اجنډا مخته د امریکې په حکم باندې Who says this? हमने बहुत जुल्म किया है. کرم مقام د مسلمانان دی افغانان. اتاویا کال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکېچ ته د حل لار نه ده پیدا شوې ده. دو 2015 کال د پاکستان لپاره یو خونړی کال ګڼل کیږي. इस्लाम आबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका 31 अफराद शहीद 100 से ज्यादा जख्मी हो गए. افغانستان کې ناست ترهګر چې افغان حکومت یې ملاتړ کوي دا پیښه هغوی کړې. پر خپلو خلکو به ترهګري وکړي الزام پر هند او افغانستان وي. ترهګر تاسې پاللې دي زموږ نسل کشي تاسو کړې ده. حکومت پاکستان د پاکستان حکومت نه دی دا د عامو خلکو ساتونکی نه دی. پاکستانی چارواکي تل دا وایي چې د دغه بریدونو تر شا هند او افغانستان لاس لري او په ځینو برخو کې مستقیمه ګوته افغانستان ته نیولې ده. کله چې روس پر افغانستان برید وکړ له هغې وروسته پاکستان د ترهګرۍ قرباني دی. حکومتي سرچینې وایي چې خودکش بمبار افغانستان نه د ترهګرۍ کاروایانو تربیت ترلاسه کړی و. یعنی داعش او افغان طالبان دوی خو خپلو منځونو کې د یو بل دښمن دي. Who says this? راځو دې ته چې پاکستان له افغانستان سره په دغه اتاویا کالو کې څنګه اړیکې پاللې دي. لومړی د الحضرت محمد ظاهر شاه دورې ته ځو. 1933 کال څخه تر 1993 کال پورې دغه دورې دوام وکړ. د الحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د پاکستان د جوړېدو طرحه تصویب شوه او دغه طرحه چودھری راحت علي وړاندې کړه. په 1940 کال کې بل اخره پاکستان رامنځته شو. هغه وخت ظاهر شاه له پاکستان سره د ډیورن پر فرضي کرښه او په پښتونستان باندې لوی جنجال درلود خو پاکستان ورسره جوړامت ونه کړ. د ظاهر شاه په وخت کې هم له پاکستان سره سیاسي اړیکې پڅې وي او همدارنګه راکړه ورکړه تر یو حده پورې بنده وه. خو بیا واک لومړي جمهور رئیس سردار محمد داود خان ته ورسید. له 1993 میلادي کال څخه تر 1988 میلادي کال پورې د سردار محمد داود خان دورې دوام وکړ. په دغه وخت کې هم سردار محمد داود خان له پاکستان څخه ځینې غوښتنې درلودې. لومړی خو دا چې د ډیورن فرضي کرښه یې ورسره بحث کړه او د پښتونستان مسله یې ورسره جدي وڅېړله. سردار محمد داود خان غوښتنې هم پاکستان ونه منلې او پاکستان بیا هم خپله پالیسي مخته یوړه. بیا شوروي یرغل وکړ او په افغانستان کې یوه توره ورځ پیل شوه او دا یرغل د دې سبب شو چې د نور محمد ترکی واکمني رامنځته شي. نور محمد ترکی هم له پاکستان غوښتنې درلودې چې ورسره په سوله او امن کې ژوند وکړي خو پاکستان هغه څه نه غوښتل. بیا د حفیظ الله امین واکمني راغله خو پاکستان ښه ګاونډی پاتې نه شو او د حفیظ الله امین پر وړاندې هم خپل سیاست ولوباوه. د بابرک کارمل واکمني شروع شو. پاکستان بیا هم هغه څه چې د دوی خپله پالیسي وه هغه پالیسي یې مخته ویوړله او له افغانستان سره یې ښه ګاونډیتوب ونه کړ. پاکستان له ډاکټر نجیب الله سره هم جوړ رانغی. پاکستان له مجاهدینو سره هم ښې اړیکې ونه پاللې او هغه وخت یې هم خپل سیاسي موخې او اهداف تعقیب کړل تر دې پورې چې د مجاهدینو په منځ کې ستر درس ایجاد کړ او کورنۍ جګړې رامنځته شوې. دا د ضیاءالحق خبره ده. ضیاءالحق پاکستان خلکو ته بیا ویل چې افغانان مه تنګوئ، افغانانو سره کومک وکړئ، افغانان ول زموږ جنګ کوي، افغانان وروسته ولاړ دي زموږ جنګ کوي.
چې هغه په چپر شو په لکونو شهیدان شو دلته رالو. بیا په 1906 میلادي کال کې د اسلامي امارات لومړی دوره پیل شوه. پاکستان له اسلامي امارات سره هم ښه ګاونډیتوب ونه کړ. ما ته په خپل نصر الله بابر وی چې زه لاړم قندهار ته او مولا عمر سره کېناستم او وی ډوډۍ ته ناستو وی ډوډۍ م خوړه. ما ورته ویل چې امیر صاحب که تا د ډیورنډ کرښه د ومنله دا ټوله مسله حل کېږي. وی ما ته ویل چې کېده دا نوړی دی کېده او زه خاینه پسه. د 2001 کال د سپټمبر 11 پیښه رامنځته شوه او هغه پیښې نه وروسته پاکستان د امریکې لپاره پر افغانستان د یرغل زمینه برابره کړه او د دې څه لپاره یې خپل هوایي میدانونه امریکې ته ورکړه. دوی د افغانستان ټول ساختار د کباړ په بیه باندې وانخیست. بیا چې کله بیا په افغانستان کې دین اسلامي نظام راغی 15,000 عملیاتو زمینه مساعده نه کړله. بهترین رابطه رو با ایشان میخواهیم. افغانستان دوست خوب اینا میشه به شرطی که اینها حرف و عملشان یک شود. د حامد کرزي په واکمنۍ کې تر ډیره بریده پورې پاکستان ته د ورورولۍ او د ښه ګاونډیتوب خطاب وکړ او له پاکستانه یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې ورسره په سوله کې پاتې شي. د پاکستان د خلکو سره د ورورولۍ د تړون د حقیقت په نامه چې موږ ورسره لرو پر هغو مشران د پاکستان غږ کوم چې خپله خاوره او خپل حکومت یې نه په عذابوي او آینده ته دې وګوري. چې د ما ته یو ورځ پرویز مشرف وی چې که ته لاړه او تا کرزی په دې مطمئن کو چې هغه د ډیورنډ کرښه ومني که نه دا ټوله مسله ختمه ده. ما ورته وخت نه ورته چې جنرال صاحب چې په کومه ورځ ته په کشمیر کې لاین اف کنټرول یا انټرنیشنل باونډري ومنه که نه نو زه به په کرزي صاحب پسې لاړ شم. وی چې زه دا څنګه ومنم زما قوم یې مني نه چې ستا قوم یې نه مني د هغه قوم یې چېرته مني. تر دې چې د واکمنۍ واګی پخواني ولسمشر اشرف غني ته ورسېده. اشرف غني له پاکستانه وغوښتل چې پاکستان سره دولت په دولت سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. یو بې ثباته افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې به ډېر منفي اثرات ولري. ګاونډي دا سیاست درته ګټه ونه کړله برته ویسنجوئ. د اشرف غني دوره هم پای ته ورسېده. یعنی دا چې پاکستان له اشرف غني سره هم جوړ رانغی. 2021 کال بیا د اسلامي امارات دوهمه دوره پیل شوه. کله چې پاکستان ولیدل چې ورځ تر بلې افغانستان د پرمختګ په حال کې د هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کیږي نو پاکستان دا هم مناسب ونه ګڼله او بیا ځینې تورونه یې ولګول چې اینهایی که از خاک افغانستان عملیات انجام میدن این گروه ها مسئول برخی از شنیع‌ترین حملات در داخل خاک پاکستان هستند. افغانستان متهمه افغانستان د چا لپاره خطر نه دی. افغانستان د چا لپاره ضرر نه دی. افغانستان کې ناس ترهګر چې افغان حکومت ملاتړ کوي دا پیښه هغوی کړي. په پاکستان کې ترهګري د افغانستان د طالبانو پر اجازه کیږي. د پاکستان بچي چې د دوی وینه د افغانستان په لاسونو باندې نه بهيږي. د ټي ټي پی تشکیلات او 20% افغانان دي. تاسو اخر کده یو ملک چلوي نو په دې طریقه نه چلیږي ملک چې اپریشنونه هم تاسو کوي د امریکای په حکم باندې تاسو دلته نور کارونه هم کوي او نه پښتنو نه افغان پالیسۍ کې پښتنو چا پښتنه کړې ده. دې پر ځای چې د خپل ملت په سترګو کې خاورې واچي چې موږ تاسو ساتو موږ هیواد ساتو موږ پلان کوو بیا هم تاسو امنیت نشئ ساتلی پر افغانستان باندې اتهامات لګوي. دا د نن پټ وسلې د اکتوبر 9 نیټه د شپې ناوخته پاکستانی جیټ الوتکې کابل ته را داخليږي او په کابل کې 2 ځایونه په نښه کوي. جدي غږ کوم چې زموږ د کنۍ او هوایي حریم ته دې په سپکه سترګه نه ګوري. دوی اصلا یوه ځانګړې اجنډا مخ ته وړي او نه غواړي سیمه بشپړه توګه باندې له تاوتریخوالي او جګړې څخه پاکه سي. یو ځل بیا د دې همدا غوښتنې صرف همداسې تاسې د افغان په پاکستان کې دننه
د عملیاتو او د ناامنیو مسؤلیت به په غاړه اخلي او دا تضمین به موږ ته راکوي چې په پاکستان کې به یوه پیښه د ناامني نه کیږي. موږ بعضې ګاونډیان چې دي بیا خصوصا پاکستان په افغانستان کې حکومت نه غواړي، که هغه د طالب وي، که هغه د مجاهد دي، که هغه د کمونیست دي، که هغه دلته اداره نه غواړي. موږ اوس په دې پوه شوي که دلته داسې حکومت جوړ شي دا افغانستان په پښو درېږي. نړۍ باید دلته قضاوت وکړي چې افغانان نه پوهیږي چې پاکستان له افغانستان څه غواړي، له افغانانو څه غواړي. دوی د ظاهر شاه له واکمنۍ نه راپر دې خوا تر اوسه پورې یو نظام سره دوی ښه ګاونډي پاتې نه شول، له یوه نظام سره هم ښې اړیکې جوړې نه شوې. داسې نشي کېدلی چې افغانستان د پاکستان امنیت ونیسي او د پاکستان د خلکو لپاره امن راولي. دوی ادعا وکړه چې له افغانستان نه د ټي ټي پي غورځنګ غړي راځي. په بلوچستان کې له بلوچستانو سره د دوی د مشکل 88 کاله کېږي. آیا دا مشکل د پاکستان له جوړېدو سره سم نه ده پیل شوی؟ له ټي ټي پي سره د مشکلاتو تر 20 کاله اوړي. سیاسي تنظیمونه د پاکستان هیڅ کوم سیاسي مسیر به داسې نه وي چې په کلونو کلونه خپل هیواد کې بندیخانې نه وي تېرې کړي. په لاره کې ونیسئ او په ګولۍ ووژنئ. دلته چې خلک تاسو وژنئ او بیا وایي چې دا د ډیلي او افغانستان څخه کېږي، دا نه چلیږي، دا صحیح نه ده. دا وګوره دلته ګپ شپ لګیا دی. دا خپله د دغه پارلمان یو عکس العمل دی چې موږ څومره جدي یو. د پاکستان پوځ غلطو پالیسیو او غلط سیاست د دې سبب شوی چې د دغه دواړو مسلمانو هیوادونو ترمنځ همیشه وخت ټکر رامنځته شي. افغانستان نه غواړي چې نور د پاکستان سره په دغسې مسایلو کې ښکیل پاتې شي، بلکې پاکستان ته توصیه کوي چې له غلطو سیاستونو څخه لاس واخلي، هم خپل او هم افغانستان ژوند کولو ته پرېږدي. شمس رحمان شمس، رویداد خبری آژانس.